بسم الله الرحمن الرحیم. خرازو د کورل ډرا دریم لیکچر ته که په تیرو درسونو کې چا سره څه مشکلي نو کولی شي چې په ګروپ کې موږ سره شریک کړئ. خرازو کورل ډرا اوپن کوو. ښه موږ پیک ټولز شیپ ټولز په دې دوه باندې موږ کار کړی و. نن به راځو کرپس ټول ته. دا چې کرپ سره ټول شاید بلد یو موږ او تاسو. نو راځو زه یو عکس راخلم. ښه کرپ د کرپ وظیفه څه شی ده او د شي لپاره استعمالیږي. که موږ وغواړو چې په یو ډیزاین یا په یو عکس یا یو ډیزاین په یو برخه کې موږ یو خاصه ساحه په کار وي او نور هم نه وي په کار، نو موږ کولی شو چې کرپ کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو په فوټوشاپ کې هم عکس کرپ کولو. نو په کرپ به کلیک کړو چې کومه ساحه ستاسو خوښه وي هغه داسې ډریګ کوئ او بیا ډبل کلیک، نو تاسو سره به څنګه شي هغه ساحه به کرپ شي. د کرپ لپاره استعمالیږي. ګوره انټر یې کړه، موږ سره به څه شي کومه ساحه چې موږ سلیکټ کړې وه هغه موږ سره کرپ شي. نو د کرپ لپاره استعمالیږي. ښه په دې کې بل د نایف ټول. د نایف وظیفه څه ده؟ د نایف خپله وایي چاقو ته، یعنې د دې په واسطه موږ کولی شو چې یو ډیزاین یا یو ابجیکټ کټ کړو. مثلا دغه یو ابجیکټ دی، دې ته ما کلر ورکړه. زه راځم دلته نایف باندې کلیک کوم. کله چې ما په دې کونج باندې کلیک کړ دغه نایف کومه نښه چې ده دا راغی، نو په دې به کلیک کړې او داسې چې کوم ځای کې ستا خوښه وي په هغې به هم کلیک کړې. چې کله ما کلیک کړ دې نه پات پیک ټول کلیک کړه، نو موږ سره به څنګه شي دغه ابجیکټ به کټ شي. ښکاري تاسو ته؟ نو دغه ابجیکټ په دوه برخو موږ ته تقسیم کړو. نو موږ کولی شو چې دا اوس بیل ابجیکټ دی او دا بیل ابجیکټ دی. نو په دغه اساس باندې موږ کولی شو چې د نایف په ټول باندې یو ابجیکټ کټ کړو. اوس کولی شي چې دې ته یو رنګ ورکړي او دې بل ته بل مختلف ابجیکټ شي موږ سره. که غواړې چې دا ابجیکټ بیا کټ کړې راشه دلته نایف باندې کلیک کړه، کوم ځای کې چې غواړې کلیک کړه پیک ټول. دا ګوره موږ سره بله برخه شوه. یعنې د پیک ټول په واسطه کولی شو چې یو ابجیکټ کټ کړو د خپلې خوښې. ښه زه راځم دا ډیلیټ کوم. سلیکټ ډیلیټ. ښه بل دی ورچوال سیګمنټ ډیلیټس. دا هم ډېر مهم او بهترین کمانډ دی. دې وظیفه دا ده مثلا ما یو څو ابجیکټ واخیسته ډریګ مې کړ. اوس مثلا په دې شکلونو کې زما دغه ځای په کار دی، دغه ساحه زما په کار ده. نو که زه راشم او په ورچوال سیګمنټ باندې کلیک کړم او دلته زه دا نور ټول لرې کړم ډیلیټ وم، صرف ما کوم چې زما په کار یې زه هماغه غواړم. سلیکټ ټول لرې کړه. نو وګوره هغه کوم دی چې زموږ په کار هغه بیل شو. یعنې دغه دی. یعنې که غواړئ چې په یو شکلونو کې د خپلې خوښې یو شکل تاسو ځان ته پیدا کړئ او هغه بیل کړئ، نو په دې په واسطه موږ کولی شو. راځم یو بل مثال ته. ما ریکټنګل راواخیسته ډریګ مې کړ. زه غواړم چې دغه ځای دی دا تاسو ته ښکاري دغه دا پرېږدي، دا نور شاوخوا یې څه کړه لرې کړه. نو رای به شي په سیګمنټ ټولز به کلیک کړې، دا نور چې کومې ساحې ستا په کار نه وي هغه ډریګ کړه. تا ته به څنګه شي کوم ځای چې ستا په کار وي هغه به موږ سره پاتې شي. ښه راځو دې پسې اریزر ته. اریزر خو مخکې موږ تاسو په فوټوشاپ کې هم کار کړی، وظیفه یې سیم ټو سیم ده. دې ته ما کلر ورکړه. زه غواړم چې د یو ابجیکټ نه څه باید ساحې اریز کړم. نو په اریزر به کلیک کړئ، نو ته کولی شي چې څومره ځای ته غواړې یا کوم ځای ته اریز کړې دې په واسطه کولی شو. بیا تا ته وایي ته د اریزر راوند نه غواړې او که نه ریکټنګل، نو دې ځای ته هم ورته انتخابولی شي. اوس ګول شو. دې ځای اندازه هم غټوی وړوی شي. دا وګوره غټېږي. نو که غواړې چې د یو ابجیکټ څخه بعضې ساحې اریز کړې، نو د اریزر په واسطه
موږ او تاسو اریز کولی شو. دې نه وروسته راځو زوم ټولز ته. زوم او پین ته object ډریګ کړ، دې ته مې کلر ورکړ. زه راځم په زوم کلیک کوم. ګوره زوم باندې چې کلیک کوم دلته مثبت علامه راځي. کلیک یعنې د څه لپاره استعمالیږي؟ د زومینګ لپاره. موږ تاسو کولی شو object زوم کړو. دلته بره که بېرته غواړئ چې منفي کې منفي باندې کلیک کړه، تا ته به object څنګه کېږي؟ منفي ورکوټه کېږي. د زومینګ آوټ نه به ووځي. زومینګ زوم آوټ دې ځای نه هم کولی شي چې په خپله خوښه باندې ته یو object زوم او زوم آوټ کړې. دا د زوم وظیفه. ښه راځو بل پین. پین څه وظیفه لري؟ د پین شارټکټ چې و ایچ و، یعنې موږ چې کله د کورل ډرا په مین صفحه کې یو object ښه زوم کړو او هغې ته حرکت ورکړو، یعنې موو اپ ډاون او رایټ لیفټ، په دې پسه کولی شو. دا ګورې تاسو ته ښکاري؟ کومه ساحه کې چې ته کار کول غواړې اپ ډاون، دا د دې وظیفه وه. دا انشاءالله دې کې څه مشکل خو به نه وي، دومره مشکل هم دا نه دی. ښه راځو بل فری هینډ ټولز. فری هینډ ټولز چې شارټکټ یې دی F5. په دې چې کله کلیک کوم موږ تاسو ته مختلف لاینز موږ ته راکوي. مختلف لاینز موږ تاسو کولی شو چې د دې ټولو نه په ډیزاین کې استفاده وکړو. فار ایگزامپل زه فری هینډ اخلم، دا موږ سره مختلف کرښې لپاره استعمالیږي. وګوره که چېرته زه شفټ ونیسم او دا ډرایګ کړم نو ما ته به څنګه وي؟ هغه کرښه به سیده راځي. نو شفټ سره موږ کولی شو چې یو لاین سیده کړو. فار ایگزامپل زه دلته یو دغه اخلم، راځم فری هینډ ټولز باندې کلیک کوم، شفټ نیسم، راځم دې ته یو کلر ورکوم رایټ کلیک باندې، راځم دې نه ډوپلیکیټ اخلم، ډریګ رایټ کلیک او دې ته زه هم کلر ورکوم. بیا راځم دې نه یو بل زه ډوپلیکیټ اخلم، دې ته کلر ورکوم، د رایټ کلیک بلیک، همدغه اخلم کنټرول، بیا به دا راواخلي چې کله مې تور کلر ورکړه دا به راواخلی سي، ډریګ به کوي، شفټ به ونیسي، چې کوم ځای کې ستاسو خوښه وي رایټ کلیک به وکړي، پریس به کړي او کنټرول آر. کنټرول آر موږ سره د یو عمل د تکرار لپاره استعمالیږي. نو کنټرول آر دا تاسو ته ښکاري؟ دغه د لاینز وظیفې دي، یعنې چې د دې په واسطه موږ مختلف قسمه کرښې کولی شو چې ډرایګ کړو او استفاده ترې نه په ډیزاین کې وکړو. شارټکټ یې F5 دی. ښه که په دې ځای کلیک کوم موږ سره مختلف قسمه نورو لاینونه دي لکه 2 پوینټ لاینز، بریزر، پین، دا ټول یو شیم دي، خو تاسو خپله کې سره بیا وګورئ پین ټول وظیفه چې ده. پین ټول په خپله خوښه باندې یو ابجکټ ته غواړئ ډرایګ کړئ، دا د پین ټول وظیفه ده. پین ټولز نو دې په واسطه موږ کولی شو په خپله خوښه یو ابجکټ ډرایګ کړو. ښه له دې څخه وروسته راځو ارټسټیک میډیا ټولز. د دې وظیفه چې دا هم موږ سره په ارټسټیک میډیا کې استعمالیږي چې ډېر زیات مهم دی. کولی شو په خپله خوښه باندې موږ رسامي یا دغه وکړو. ښه دلته راځو اول برشت. دا ګورې مختلف قسمه ډیزاینونه دي موږ تاسو سره کولی شو چې رسم کړو. ورپسې سپریر، دا ګوره دا ټول ډیزاین کې موږ تاسو سره به استعمالیږي. کنټرول A ډیلیټ ښکاري تاسو ته مختلف قسمه لاینونه دي. ما یو ډرایګ دلته ته راځي، په دې کې لکه دا ټول موږ سره مختلف قسمه ابجکټ دي. زه په دې کې لیک کوم، دلته وګوره چې کوم یو ستاسو خوښه وي تاسو واخلئ، نور رسم یې هماغې نه اخلئ. چې کوم قسمه ډیزاین ستاسو په کار وي تاسو کولی شئ چې دلته پیدا کړئ. ښکاري تاسو ته دغه تیر به ډیفالټ ابجکټس دي چې موږ تاسو ته بیا استفاده کولی شو. زه راځم بل کلیک کوم، فوډ باندې چې کلیک دلته کلیک موږ ته مختلف قسمه فوډس ابجکټ راشي. دا ټول ځان سره وګورئ، بیا سټارز باندې کلیک کړه،
دلته راشه مختلف قسمه ستوري به موږ ته را پیدا شي. دې کې به انشاءالله څه مشکل نه وي. دا موږ تاسو بیا په ډیزاین کې سټپ بای سټپ وایو چې څنګه کولی شو چې د اپډیټ څخه استفاده وکړو. ښه که چا سره په دې ویډیو کې څه مشکل وي نو کولی شي چې ګروپ کې له موږ سره شریک کړي.